ته پورته که ځه حافظ نیسه نن ورځ د جمعه فاتح دی ورور د خالد کریم الله په کور کې چې دغه کور ده ښه یوه ډېره لویه ډیپو وه د دې جام نه تقریبا دغه ټولې د داشکي مرمۍ دي د راکټ مرمۍ دي د سپېږنۍ مرمۍ دي دغه یو سپایه سفیر ده څلور استاد دو دا یوه دشکه څو اګایزه د خدای تر ابده سامانونه دم د یوه کوره بس راوایسته ورور درنو لیدونکو سلامونه هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. شاید د وروستیو پیښو په تړاو باندې ځینې پوښتنې راولاړې شوي وي له تاسې سره او له ډېرو لیدونکو سره او له ډېرو هېوادوالو سره. په تېره د جمعه خان فاتح د وروستیو هغه اقداماتو په تړاو او د هغه په وړاندې باندې دولت هغه عملیات چې ترسره شو او هغه ونیول شو او تسلیم شو. خو پوښتنه اساسي دا ده چې جمعه خان فاتح څنګه دغه ډول ستر شو او ویې کولی شو چې دولت پر وړاندې ودرېږي او ولې امارت اسلامي د هغه پر وړاندې باندې عملیات ترسره کړل. د دې موضوع څو ستر لاملونه موجود دي. لومړی که د جمعه خان فاتح په تړاو باندې وغږیږو، د اسلامي امارت د واکمنېدو څخه وروسته د یو عادي قماندان په توګه باندې نصیب ولسوالۍ کې موجود. کله چې د دوی ډلګی مشر په شهادت باندې رسیږي، له هغې څخه وروسته دی د هغه په ځای باندې ګمارل کېږي او دی په همغه وخت کې د خپل سر کان کیندنو چارې هم پیلوي، خو په لومړي او ابتدایي شکل باندې دغه کار ترسره کېږي. له هغې څخه وروسته جمعه خان فاتح چې کله هم د نسي ولسوالۍ د ولسوال په توګه باندې دنده ترسره کوي، نو خپلو دغو کړنو ته ادامه ورکوي او د قانونو غیر قانوني استخراج لا هم پراخوي، چې له ده سره ډېر خلک لا هم په دې برخه کې مل او د سیمې اوسېدونکي هم په یو شکل باندې دوی مجبوره کړي وو چې له دوی سره کار وکړي. او ډېری وروستي راپورونه چې کوم نشر شوي دي هغه دا څرګندوي چې ځایي اوسېدونکي په هغه سیمه کې په داسې شکل باندې هلته کار ترسره کوو لکه په تېرو وختونو کې چې د غلامانو کوم کار او په همدغه ډول دوی څخه ګټه اخیستل کېدله. او کله چې اسلامي امارت په دې موضوع باندې پوهېږي، د هغې ځای څخه د زابل د والي د مرستیال په توګه باندې ټاږي او له هغې ځای څخه زابل ته راځي. خو په زابل کې هم دی ډېر وخت نه تېروي، بهانه دا کوي چې هلته ډېری پښتانه اوسېږي او دی له هغوی سره په افهام او تفهیم کې له ستونزو سره مخ دی او بېرته دی بدخشان ته راګرځي. تر ډېره ویل کېږي داسې چې ده نه غوښتل چې له بدخشان څخه ووځي او دغه څه چې لاسته راوړي دي په دې دومره وخت کې دی بیا هم په خپل لاس کې ولري. کله چې دی بدخشان ته بیرته ستنېږي، په هغه وخت کې دی یو څو ویډیویي کلیپونه کوي، د خلکو په منځ کې درېږي او ځینې خپلو هغه طرفدارانو ته چې هلته موجود هغوی ته یو څه ویناوې کوي او دا پکې یادونه کوي چې جمعه خان فاتح هلته په سیمه کې 10,000 سرتیري لري. او ډېری شنونکي بیا دا وایي چې د جمعه خان فاتح دغه ادعا او د 10,000 سرتیرو درلودل او د سلاو درلودل دا د ټول هغه د خپلسرو کان کیندنو نتیجه وه چې دی په سیمه کې موجود او د همغه ځای اوسېدونکي او د غوښتل چې د ځایي خلکو په خیالي ملاتړ سره او یا هم شاید په حقیقي ملاتړ سره دی دا ادعا کوي چې په نسي ولسوالۍ کې د دوی شتون یو قانوني شکل لري. له هغې څخه وروسته د اسلامي امارت د دفاع وزارت د لوی درستیز فصیح الدین فطرت په لارښوونه دی د هغې ځای څخه راځي، هغه ته ورځي، د فصیح الدین فطرت سره دی بیرته کابل ته راځي. دلته له لوړپوړو چارواکو سره ګوري، همداشان رسنیو سره هم د خپلو کړنو په تړاو باندې خبرې اترې کوي او سپیناوی ورکوي. له دې څخه وړاندې چې د رسنیو پر مخ باندې حاضر شي او خپلو هغه کړنو په تړاو باندې سپیناوی ورکړي، مغرض رسنیو د ده په وړاندې باندې ډېر
تبلیغات ترسره کړي وو او ویلي چې جمعه خان فاتح په سیمه کې خپله د یو قدرت په شکل باندې هلته موجود دی. د دغه سپیناوي څخه وروسته دته بیرته لارښوونه کیږي چې د بدخشان پر لور باندې ولاړ شي. کله چې د بدخشان ته بیرته ګرځي بیا هم خپلو کړنو ته ادامه ورکوي او د دقیقو راپورونو له مخې چې امنیتي سرچینې هم دغه خبره تاییدوي چې ده غوښتل چې بیرته ستنېدو سره سم هلته د موجودو امنیتي ځواکونو پر وړاندې باندې جګړه پیل کړي. د همدې لپاره تصمیم دا ونیول شو چې د بطار په نوم باندې قطعه هلته ولاړه شي او د خپل سرو کارونو او د غیر قانوني کړنو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. په دغه وخت کې یو ځل بیا د یو غږیز پیغام په نشر باندې راسي. دا وایي چې دلته چې کومه قطعه راغلې ده د هغوی د کړنو څخه په تنګ راغلی دی. په یو ډول باندې د ده دا نظر و چې داسې وښیي اسلامي امارت ته چې زه له اسلامي امارت سره کومه ستونزه نه لرم او زما ستونزه یوازې له یوې قطعې سره د یو محدودو خلکو سره ده او له محدودو مجاهدینو سره ده او حال دا چې هغه قطعه د ده سړي یا د جمعه خان فاتح د کړنو یا د غیر قانوني کړنو د مخنیوي لپاره راغلی. په ده باندې مختلف تورونه موجود وو. یو دا و چې ده غوښتل چې هلته جګړه پیل کړي او عملاً جګړه پیل هم کړله. یو تور دا و چې له بهرنیو وسلوالو ډلو سره د دوی اړیکې په تېره باندې د ازادۍ د جبهې له مشر جنرال ضیا سره او له هغوی سره د ده دغه اړیکې هغه جزئیات هم په نشر باندې ورسېدل چې دوی کومې خبرې اترې کړي وي هغه هم په خواله رسنیو باندې شاید تاسې کتلي وي. امنیتي سرچینې دا وایي چې ده په مختلفو شکلونو باندې له مخالفو ډلو سره اړیکې هم درلودلې چې غوښتلی وو چې له هغوی څخه نظامي تجهیزات مالي مرستې او همداشان په نورو برخو کې د بدخشان ناامني رامنځته کړي او دوی ته د جګړې د پراخېدو هغه زمینه برابره شي. همداشان په دغه تلیفوني اړیکه کې دا هم غوښتل شوي چې د بدخشان مرکز فیض آباد هم باید د ازادۍ جبهې د غړو لخوا په نښه شي وویشتل شي تر څو پورې هلته هم بې نظمي رامنځته شي. همدا ډول د راشو د نورو تورونو په تړاو باندې یو بله خبره د غیر قانوني کان کیندنې خبره وه چې وړاندې ما هم یادونه وکړله. غیر قانوني کان کیندنه جریان درلوده هغه لومړیو ورځو راهیسې خو کوم شرکتونه چې هلته موجود او د کان کیندنې په برخه کې فعالیت ترسره کوو له هغه څخه هم په یو ډول باندې باج اخیستل کېده او د ولس څخه هم په یو ډول باندې ګټه اخیستله تر څو پورې دوی ته کار وکړي. د زور زیاتي خبرې هم په نشر باندې رسېدلې دي چې ډېری بې ګناه خلک هم د وژلي دي چې دا هم یو لوی تور ده چې په ده باندې پوره شوی دی او د سیمې خلکو دا خبره تایید کړې هم ده او داسې ول کېدل چې د دغه قانونو څخه چې کومې پیسې دوی ته په لاس باندې ورځي دی په دې باندې غواړي چې درنې او سپکې وسلې ترلاسه کړي تر څو پورې په راتلونکي کې د ده په نظامي عملیاتو کې د دولت پر وړاندې په جګړه کې په درد باندې وخوري. همداشان داسې ویل کېدل چې د په یو شکل باندې دا ادعا کوله چې په بدخشان په تیره په نیسۍ ولسوالۍ کې د ده جلا حکومت دی او هغه د 10,000 عسکرو خبره چې په تیر کې ما یاده کړله هغه هم موجوده وه. یو بل تور چې په ده باندې پوره شوی هغه دا ده چې ده غوښتل چې له نسۍ ولسوالۍ څخه دا جګړه نورو سیمو ته هم وغځوي او پیل یې د نسۍ ولسوالۍ وي. په 3 ولسوالیو کې چې پرې نفوذ درلود او هلته یې خلک درلودل په هغې کې خو د جګړه پیل کړې تقریبا یوه اونۍ دغه جګړه وغځېدله. کله چې د امارت اسلامي سرتیرو یا ځانګړي قطعاتو په ده باندې تاجکستان لاره ونیول شوه د ده اکمال ضعیف شو په ده باندې هغه حلقه راتنګه شوه نفر هم په جګړه کې ووژل شول دی مجبور شو چې بیا تسلیم شي او تسلیمېدل هم په دې شکل و چې د قومي مشرانو او سپین ږیرو په واسطه باندې ده وغوښتل چې راشي او په یو شکل باندې ځان له دغه ستونزې څخه خلاص کړي ځکه ده د تېښتې لاره نوره نه درلودله مجبور و چې
امارت اسلامي ته تسلیم شي او د سپین ږیرو او قومي مشرانو په واسطه باندې وغوښتل چې راشي او د امارت اسلامي د دفاع وزارت د لوی درستیز فصیح الدین فطرت په لاسونو باندې د تسلیمي ورکړي. کله چې د تسلیمیږي له همغه ځایه د په چورلکه کې کابل ته را انتقالیږي او اوس ویل کېږي دا چې شاید د تورونو په تړاو باندې ځینې پوښتنې ګروېږنې ترسره شي او له هغې څخه وروسته د محکمه شي. وروستي دقیق معلومات دا دي چې کیدای شي د چې کومې کړنې ترسره کړي دي، کوم جرمونه یې ترسره کړي د هغه باید د ځواب ووایي او د په دې اړه باندې باید محکمې ته حاضر شي او اوس هم د اسلامي امارت په بند کې دی او په اسارت کې دی. له دې څخه وروسته ستر چاڼیز عملیات په نسي ولسوالۍ کې ترسره شو او دا یو داسې عملیات و چې تر ډېره پورې کامیاب هم او ډېرې درنې او سپکې وسلې په دغه عملیاتو کې لاسته راغلي دي. هغه زیرمنتونونه چې په نسي ولسوالۍ کې د جمعه خان فاتح د وسلوالو ډلو موجود و، هغه یو په یو باندې اوس سپړل کېږي او دا څرګندېږي چې په کومه کچه باندې دوی خپل ځانونه تجهیز کړي تر څو پورې دغه جګړه چې دوی پیل کړې ده ویغځوي. د همدغه چاڼیزو عملیاتو ځینې انځورونه هم رسنیز شو چې هغه هم له تاسو سره شریکوو. په پراخه پیمانه باندې دلته درنې او سپکې وسلې ترلاسه شوي دي. کومو ځایونو کې چې شک ډېر موجود و، په تېره د جمعه خان فاتح د ورور په کور کې چې د قاري کریم الله خان په نوم باندې یادېږي، یا کریم الله خان، د ده په کور کې هم ډېرې درنې او سپکې وسلې پیدا شوي دي. همداشان مهمات هم دلته موجود. دغه انځورونه په ګډه باندې ګورو چې په دغه انځورونو کې څه موجود دي او هلته چې کوم امارت اسلامي مجاهدین هلته موجود دي یا هم امنیتي ځواکونه دي، هغوی په دې اړه باندې څه وایي؟ جمعه فاتح دی ورور د قاري کریم الله تاسې کتلی شئ؟ دغه کور ده ښه یوه ډېره لویه ډیپو وه. د دې د جامع تقریبا دغه ټولې د داشکي مرمۍ دي، د پیکا مرمۍ دي او د غرني اوان دي، د امریکایي داشکي مرمۍ دي، د امریکایي د رزموف مرمۍ دي، مخابرې دي، د التوسات ناس کمپیوټران دي په صندوق کې دننه د پیاوا مرمۍ دي، د پیاوا مرمۍ دي او دا د هوان مرمۍ دي، دلته د شکو د پیکا مرمۍ دي، دلته د انچل پیکا مرمۍ دي. نو په زیاته اندازه باندې دې خوا د هوان مرمۍ دي او دا د راکټ مرمۍ دي، د سپیګناین مرمۍ دي، دا یو سپایا ثقیل ده او نور دلته کرابین او بلابته ډېر زیات شیان دي او دلته په دغه بیت کې خاص کمپیوټران دي او د روسي نارنجک د امریکایي نارنجک مرمۍ بیخي زیاتې دي. نو الحمدلله بیخي په زیاته پیمانه باندې مهمات ونیول شول. نو فرید صاحب محترمه، د غرني مرمۍ تاسو یو دوه ځای نور هم پیدا کړي وي، نو دا د غرني اوان په اړه به معلومات نه وي کړي؟ د غرني اوان په اړه باندې انشاءالله قوي تحقیق امنیتي منصوبې چې په سیمه کې موجود دي هغوی وایي چې لا تر اوسه پورې د دغو اسلحو یا د دغو ډیپوګانو یوازې 40 سلنې د دوی لاسته ورغلي دي او وکتل شي ډېرې درنې او سپکې وسلې په دغه ډیپوګانو کې موجود وي چې د امارت اسلامي لاسته ورغلي دي. ځینې انځورونه چې په شپه کې هم اخیستل شوي او عملیات ترسره شوي، چاڼیز عملیات، هغه هم تر موږ را رسېدلي، هغه هم په ګډه سره ګورو. تاسې کتلی شئ چې ډېرې درنې او سپکې وسلې په دې کې راکېټونه او همداشان هوان او د دشکې مرمۍ، همداشان څو میلې دشکه هم په دې کې موجوده ده، سپکې وسلې هم شته دی او درنې وسلې هم. او دا هم یوه بله ویډیو چې تر موږ را رسېږي تاسې کتلی شئ، دا هم هغه مهمات دي چې د همده له ډیپوګانو څخه لاسته راغلي دي. په بکسو باندې مرمۍ، همداشان درنې او سپکې وسلې دلته موجودې دي او دغلته منصوبین چې کوم د سیمې دي هغوی نو د دې مرمیو او د دې تجهیزاتو د منظم کولو په حال کې دي. دا هم یو بله ویډیو تاسې کتلی شئ چې په دې کې هم څو میله راکټ موجود دی، کم هم نه ډېر زیات دي او دې سره په بکسو باندې مرمۍ موجودې دي چې مختلف النوع اسلحې دلته موجودې دي. هغه امریکایي ساخت اسلحې هم دلته شته ده چې
ویل کېږي د قانونو د استخراج څخه وروسته دا هر څه ترلاسه کړي وو. د یوه کور نه دغه اسلحه راویستل شوې ده. دغه مو اوس د یوه کوره راویستل. دا یو 82 دوه 82 درې 82 بل څلور 82 دا یوه دشکه څو اګایزه دا د خدای تر ابده سامانونه دم د یوه کوره اوس راویسته. ورور دا د مجاهد مو دغه دی وروره موږ رافته یو کار کوو خدمت کوو اجر ورکړو کار کوو داسې به د خیره د وطن درته پاکمه دغه اګایز یو دوه بل اخوته دی دا درې. که وکتل شي په ډیره پراخه پیمانه باندې د بدخشان په نسي ولسوالۍ کې د جمعه خان فاتح له زیرمنتونونو څخه ډېرې زیاتې درنې او سپکې وسلې لاسته راغلي دي او لا هم دا چاڼیز عملیات جریان لري. ځکه په ویډیو کې تاسې وکتل چې امنیتي منصوبین هلته وایي چې موږ تر اوسه پورې یوازې د دې ډیپوګانو 40 سلنه ترلاسه کړي دي او لا هم دوی خپلو عملیاتو ته ادامه ورکوي چې تر اوسه پورې دغه عملیات تر ډیره پورې بریالي دي. که وکتل شي په ده باندې چې کوم تورونه شته دی او تر اوسه پورې کوم تورونه پرې لګېدلي تر ډیره پورې دغې حقیقت هم پیدا کړی دی. یو دا چې د ازادۍ د جبهې له غړو سره د اړیکه وه له بهرنیو هغه وسلوالو سره. بل دا چې د غوښتلې چې په بدخشان کې جګړه دی پراخه کړي چې هغه هم تر ډیره پورې دا خبره حقیقت و او دا خبره هم په اثبات باندې ورسېدله. د زور زیاتي خبره وه د غیر قانوني کان کیندنې موضوعات و همداشان د وسلوالو د زیاتېدلو د هغې د تمویل او د تجهیز خبره وه او یا هم د تاجکستان څخه ده ته د اسلحو د انتقال او د تجهیز کولو موضوع وه چې تر ډیره پورې دا خبره دا ټول ادعاوې او دا ټول تورونه چې په ده باندې پورې شوي تر ډیره پورې حقیقت لري. درنو لیدونکو تر اوسه پورې د دغه عملیاتو څخه یا د جمعه خان فاتح پر وړاندې چې کوم تورونه موجود دي هغه تر همدې ځای وو او موږ کوښښ کوو چې د دغه موضوع د تعقیب لپاره بیا هم ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر شو او راشو تر څو پورې د دغه موضوع په مختلفو اړخونو باندې وغږېږي چې څومره په دې موضوع کې پیشرفت راغلی دی او څومره پرمختګ پکې راغلی دی. د اوس لپاره زموږ خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې چې زه امین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مال شه.